سلام له خورشید د 1 بجې خبرونو ته ښه راغلاست. د حزب اسلامي رهبر وایي یونیفورم لرونکي دولتي داعشان له عراقي او طالبي داعشانو ډېر ګوښونکي دي. ګلبدین حکمتیار نن له غرمې مخکې په پروان کې یوې غونډې ته په وینا کې وویل عراقي داعشان په افغانستان کې نشته، ناراضه پخوانیو طالبانو د خپل بیرغ رنګ له سپینه پر تور بدل کړی او دریم یونیفورم لرونکي دولتي داعشان دي چې د هیواد لپاره ډېر ګوښونکي دي. ښاغلي حکمتیار له همداراز د برېښنایي تذکرو ویشنه یو ملي بهیر وباله او د حکومت له لوري د دغې پروسې د پیلولو ملاتړ وکړ او په وینا یې څوک چې د دغه بهیر مخالفت کوي هغه د پردیو لاڅپوسي دي. څارګر ملي ادارې یو پاکستانی چې د طالبانو د وسلو د لیږد مسؤول و په پکتیکا کې نیولی دی. دغه کس چې لقمان نومیږي په خپلو خبرو کې ویلي د غزني طالبانو د مشرتابه په لارښوونه یې غوښتل یو شمېر وسلې د پکتیکا ارګون ولسوالۍ ته ولېږدوي، خو تر هغې مخکې ونیول شو. د څارګر ملي ادارې د خبرپاڼې له مخې له یاد پاکستاني وګړي 110 کلشینکوفونه، نږدې 70 تومانچې، 3 سنایپره او یوه زیات اندازه مرمۍ هم ترلاسه شوي دي. د بدخشان کوهستان ولسوالۍ د طالبانو لوري سقوط شوه. د دغه ولایت د ولایتي شورا غړی سردار سروري وایي دغه ولسوالۍ له 3 ورځو مقاومت او د مرستندویو ځواکونو د نه رسېدو له امله تېر ماښام د طالبانو لوري نیول شوې ده، خو تر اوسه د بدخشان امنیتي مسؤلینو دغه پیښې او له امله یې د اوښتې مرجوبلې په اړه څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې د فراه د امنیه قمندانۍ د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې مدیریت مرستیال ووژل شو. دغه کس چې عبدالجلال نومېده تېره ورځ کله چې غوښتل له دندې د کور پر لوري ولاړ شي د فراه ښار د درېیمې ناحیې په شاوخوا سیمو کې د نامعلومو وسلوالو لوري په نښه او وژل شوی دی. د فراه د والي ویاند وایي بریدګر له پیښې وروسته په تېښته بریالي شوي دي. څارګر ملي اداره وایي په کابل کې د 2 ډله ییزو ځانمرګو بریدونو مخنیوی کړی دی. د دغې ادارې د مسؤلینو په وینا د طالبانو دغې 2 کسیزې ډلې غوښتل د څارګر ملي ادارې پورې اړوند د شاه امان الله غازي پر روغتون او کورنیو چارو وزارت ډله ییز ځانمرګي بریدونه وکړي، خو تر هغې مخکې نیول شوي دي. نیول شوي کسانو اعتراف کړی چې ترهګریزې زده کړې یې د پاکستان په چمن سیمه کې د احمد کندهاري پورې اړوند په 5 بېلابېلو مدرسو کې ترلاسه او د عارف او عرفان په وسیله کابل ته رالېږدول شوي وو. او ولسمشر غني وایي د خبریالانو پر وړاندې هر ډول ګواښ او زور ویل جرم ګڼل کیږي. ښاغلي غني د ټولو ولایتونو له ملکي او پوځي مسؤلینو سره د ویډیو کنفرانس له لارې همداراز دوی ته لارښوونه وکړه چې له خبریالانو او څېړونکو سره د معلوماتو د شریکولو په برخه کې همکاري وکړي او هغوی ته د سلیقوي چلند پرته یو شان معلومات ورکړي. په د ویډیو کنفرانس کې د ولسمشر دویم مرستیال هم په مرکز او ولایتونو کې د خبریالانو د امنیت پر خوندیتوب ډېر ټینګار ترڅنګ وویل د هیواد والیان د خبریالانو د امنیت خوندیینې په برخه کې هڅې وکړي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.